د کار ځای کې بوخت وم، لاسونه مې په خپل کار لګیا وو، خو ذهن مې له ډېر وخت نه ستړي روان و. ناڅه مې مخې ته یو خوشحال جوړه تیر شو، دواړه به خندل، یو د بل لاس کې لاسو، او د هغه وی خبرې لکه ژوند ساده خوږوالی ښکارېده. زه خاموش پاتې شم، خو دنه مې څه وشل شول، ځکه هماغه شېبه زما بېرته ورک شوی عشق رایاد شو. هغه ورځې چې موږ به همداسې روانو، ستا خندا به زما ستړیا ختموله، او زه به د دنیا له هر غم نه بېخبرم، خو سته نه وې. کار ته مې کتل، خو زړه مې بل ځای ګرځېده، چېرته چې ته وې او هغه زاړه وختونه بیا بیا زما مخې ته راتل. د کمپیوټر سکرین مې مخې ته و، خو سترګې مې بل څه لیدل. ستا موسکا، ستا خبرې، ستا د لاس تودوالی چې اوس یوازې یو یاد پاتې و. هغه خوشحال جوړه لا هم روانه وه، خو زه هلته ولاړم لکه وخت چې ماته اجازه راکوي. د خپل تیر ژوند فلم بیا وګورم، ما ورو ورو ساه واخیسته، خو ساه هم درنه ښکارېدې، له هره ساه کې ستا نوم باندې پاتې وي. زما همکار غږ وکړه، څه شوې؟ خو زه ځواب ورنه کړم، ځکه ځینې دردونه په الفاظو کې نه ځایېږي. ما خپل کار ته بیا وکتل، خو زړه مې لام هماغه کوسې و، چېرته چې ته زما سره وې. هغه خوشحال جوړه لاړله انسان ایران